دغه رنګ د سلويختي چې دا د حسین رضی الله عنه چهلم دی نن هم بعضی خلک مناوي چهلم دی الکه سلوي د حسین رضی الله عنه سو وکاله وشو نن چهلم دی او چهلمونه په کوم ذکر راغلي اسلام کې چهلم شته دا خو فقه حنفي کې مشته در مختار وګوره رد المحتار وګوره فتوالم ګيري وګوره شامل اوچتک هغه کې مویداکار حرام دی که څوک د مړی اول ورځ مناوي که درېما مناوي او خوراکونه پکې پخې علامه شامی د لیکلي فقه حنفي مشهور کتاب دی راټول مفتیان دغه نه فتوا ورکي چې خوراکونه په خوشالو کې پخېږي په غمونو کې نه پخېږي چا چې په غمونو کې خوراکونه پاخه کړه د دې خوراک خړل ناروا دي دا خو فقه حنفي فتوا ده او زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د ځان نه تاسو په دین کې اضافه نه کوئ نو دا د هندوانو رسمونه دي دا سلويختي ده چهلم دی دا یو لافته ده دا یو د جمعې شپه د مړیو الوور پسې پخه کوي دا پخه دا نشته په دین کې په دین باندې لکه صحیح ځان پوي کول پکار دي جماعت محترم او زمونږ د بعضي خلک چې کوم دي زه د دې هم ډېر سخت خلاف یم دا بعضي خلک بعضي وخت موږ نه پکې خپه شي دا نه یې ساریږي روټۍ ته اسی یو څوک هم ډېر مجبوره کی بس مړه بل چا کړی کنه بل چا دا ډوډۍ پخړی ته خو کېنه لږ وخوره مجبورای نه وسره سړی بعضي وخت کې کینی کني دا خوړل نه دي پکار وګره دغه ځای کې کور دی دغه ځای کې کور دی روزانه ته کور کې ډوډۍ نه خوري چې ته مړی ډوډۍ ته ناست ولې ناست ته چا دا ویلي یره دا خو دې گاوند کړي چاله کړي دا کله مړی داس یو رشتہ دار راغلی چې چرته د لری زی او د مړی کور کې ورله ترتیب نه شونه د الله نبی فرمایي د مړی کور له تاسو طعام تیار کړئ نو تیار کړی وي نو ما تعالی دا نه د پکار چې بس دې تم پرله تر وختي والے ورته ناست دا نه د پکار د نزان ساتل پکاري د عادت پرې نه زمارونو کور دشته التزا خپل طعام په خپل کور کې وخوره دلته هغه کس چې بار نه راغلی کوم میلمه د کې ناستنو ټیک بار نه راغلی د ناشته د مړی د کور میلمه دی غریب وسر اوټلو پسې ګرځي او بل ځای ته به ګرځي دا د مالته یو بی عزتی چې ستا په محله کې دی او کس کور کې مړی شوی دی او دا میلمانه ناشتي دي او میلمانه لګي په بل ځای کې ګرځي او خپل طعام باندې کړي دا په غم اخته دي نو په هغه طعامونه مپخوا تی ورله پوخ کا خو تخپل طعام په کور کې دغه کا یا د سی وکا چې د خپل کور طعامونه راوړي نو بیا ټیک د خپل کاسې ته کېنه به تبه مخره میلمه بم ځان سره یو کس دوه کېنه کور نه بچي راوړي تبه مسکی او دوه درې میلمانه بم در سره پکې کېنه نو دا سيزونه په اسلام کې نشته زما محترم ورونه دا صحیح دین یادول پکار دي زده کول پکار رسمونه دا رواجونه دا بدعات والله دا د دنیا یو حرج دی او تکلیف دی او د دین په لحاظ هم پکې اجر نشته ولکه الټا عذاب دی نه د دې سيزون نزان ساتل پکار